آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په قرآن عظیم الشان کې ذکر شوی ده که نه؟ سلامونه دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او رمټ اوسیږئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په قرآن عظیم الشان کې په واضح شکل نه ده بیان شوی، اما د عددي اعجاز له مخې که موږ بعضې آیتو ته نظر وکړو نو دا په اثبات رسیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک ته په قرآن عظیم الشان کې اشارات شوي دي. نو له موږ سره اوسئ. اول دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک څو کاله ده؟ نو د صحیح بخاري په کتاب کې کتاب المغازي باب وفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې حدیث شریف له حضرت عایشې صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات سو نو عمر یې 63 کاله و او همچنان دا حدیث شریف په صحیح مسلم، سنن ترمذي او مسند احمد کې هم ذکر شوی ده. نو راځئ چې اوس آیت شریف ته ورځو. په تمام قرآن عظیم الشان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 مرتبه په صفت الامی باندې توصیف شوی ده چې یوې په سوره الاعراف 150 آیت شریف او سوره الاعراف 158 آیت شریف ده. که چیرې مونږ د الامی اولینه تر الامی دومی پورې مابینځ کې چې کوم کلمات موقعیت لري وشمارو نو ګورو چې کوم عدد ته رسیږو. نو کله چې دا کلمات وشمارل سي نو دقیقاً 63 عدد ته رسیږو. نو دا موږ ته اشاره کوي چې هغه پیغمبر چې یو صفت الامی ده دا به 63 کاله حیات کوي. سبحان الله. نو قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی چې کلمات یې په داسې پوره حکمت سره یوځای سوي دي چې بې شماره معانی او معارف پکې نغښتي دي. نو دوستانو که تاسو نور هم غواړئ چې د قرآن عظیم الشان عددي اعجاز نه باخبره شئ نو له موږ سره اوسئ.